اسماعیل میاخیل د پاکستانی وروستي هوایي ګوزارونه او د اوسنیو واکمنو دریځ ته توند غبرګون ښودلی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. اسماعیل میاخیل د یو توند بیت په خپرولو سره د پاکستان د وروستیو هوایي ګوزارونو پر وړاندې د اوسنیو واکمنو دریځ سخت غندلی دی. نوموړي لیکلي د غلام د غلامۍ معیار یې ټیټ کړ، ما چې ولي د غلام ابن غلام. څو ورځې وړاندې د اوسنۍ واکمنۍ د کورنۍ چارو وزیر سراج پر کابل د هوایي ګوزار په پایله کې د مړو شوو افغانانو د جنازې په څنډه کې وویل چې د پاکستان پر وړاندې د انتقام جذبه نه لري. میاخیل همداراز د مخپټي مشر اختریزي وینا ته په غبرګون کې دا بیت خپور کړی چې له څو میاشتو راهیسې یې پر افغانستان د پاکستان د هوایي او توپچي ګوزارونو او د زرګونو افغانانو له ځاني او مالی زیانونو وروسته هم هیڅ ډول یادونه او غندنه ونه کړه. تر دې مخکې هم ګڼو افغانانو د پاکستان پر وړاندې د اوسنیو واکمنو دریځ بېشرمانه بللی او ټینګار یې کړی چې د زرګونو افغانانو تر تلفاتو وروسته هم دغه ډله له پاکستان سره د اسلامي ورورګلوۍ نارې وهي. دا په داسې حال کې ده چې دواړو غړو د قطر، ترکیې او سعودي په منځګړیتوب په یو وخت لنډمهاله اوربند اعلان کړ. خو پاکستان سربیره پر دې پر ختیځو ولایتونو د اختر پر ورځو سلګونه توغندي وتوغول او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې افغانانو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.